پاکستان او هندوستان ترمنځ خبرې جدي شوې دي بلکې سرحداتو کې جنگ شوی دی په یو بل باندې ډزې شوې دي د بلې خوانه هندوستان د خپلو جنگي بیړیو تمرینات پیل کړي دي او په پاکستان کې خلکو په پټرول پمپونو باندې بیروبار جوړ کړی دی او ای ټي ایم ته ولاړ دي تر څو خپلې پیسې راوباسي سره نن شپه د هند او چین سرحد ترمنځ ستره اورلګېدنه شوې چې دلیل معلوم نه دی فرانسې ایټالیې اسرائیلو جاپان عراق جوردن هیوادونو رهبرانو د هندوستان نه خپل ملاتړ اعلان کړی دی نیمه شپه کې د امریکا یوه جنګي الوتکه تر هندوستان رسېدلې ده او د دې پیښې مسؤلیت د مقاومت په نوم یو ډلې منلی دی موږ مقاومت نه یادوم د مسعودیانو د کشمیر مقاومت یادوم هندوستان وایي چې دوی به دننه په پاکستان کې ټول تروریستان په نښه کړي او کوم تروریستان چې په پاکستان کې دي ویل کېږي چې دوی یوازې نارینه هندوان وژني پاکستان له یو خوا انکار کوي چې موږ دا کار نه دی کړی د بل خوا وایي چې که چېرته په موږ اوبه بندې کوي دا د جنگ اعلان دی او موږ به جواب درکو نن سهار هندوستان په دوی باندې اوبه بندې کړي دي خانانو ته وایم ما پرېږدئ هندوستان راونیسئ اصیلو پښتنو ته وایم کلارې مو په ځای کښېنئ پام کوئ چې د جهاد په نوم هندوستان پر وړاندې ونه درېږئ ځکه ستاسو چیف آرمي او ستاسو عساکر په مراتبو د هندوانو نه بدتره دي